ابراہیم علیہ السلام پسی بی بی آواز کو چې ابراہیما دا کار د پخپل اراده وکړو کچا درته ویلی دي پدې شګو دی غرونو کې ما سره د ماشوم بچی چې تپریدي چا درته ویلی دي که پخپل اراده دیو ابراہیم علیہ السلام ورته فرمایل چې چا راته ویلی دي نو بی بی ورته وی چې خدا زا چې چا درته ویلی دي هغه پوهیږي او زمونږ سنبالول پوهیږي په دې اوس یو خدای پوهیږي او یا بدا زور حضرت ابراہیم علیہ السلام ته معلومو چې بی بی هاجره غوندي بی بی او اسماعیل غوندي بچه د مکی پر ریگ کې پریدا او ته شام تلاش امتحان دیتا وای ابتلا دیتا وای عزیزانو کدا امتحانات او ابتلاګانې په مونږ رااله په خدای قسم چې په ما وخت به اسلام نم بیزار شي دا الله د وجود نه به انکار وکړي چې زه د خدای نه منم چې کوم خدای ماته وایي چې زوی دی او خزه دی پر ریګستان او بیابان کې پرېدا او تتیزا دانن چې مونږ او تاسو خدای منو دا را باندې امتحان نه دی راغلی ابتلا نه دی راغلی امتحان او ابتلا راغی او غې نه بعد ته خدای ومنه بیا بدل بیا دا بچی دی چې د 12 کالو شو بل امتحان راغی ابراہیم علیہ السلام تو ویلے شو چې اوس دا حلال کا ډېر خبر سارا پاسې دا زوی رونی و د لاس 12 کالو بچی ته وای چې یا بني انی ارا فی المنام اے بچی ما بیگا خوب لیدلے دے انی اذبحک فانظر ماذا ترى ما خوب لیدلے دے چې زتا لالوم او خدای ما نستا قربانی غوښته ده تم سوچو کا چې ما تسکول پکار ا د 12 کالو بچی ورته څوي قال یا بت فعل ما تؤمر اے پلارا اللہ چې څه درته ویلي دي فورا هغه کار وکړه ډېر زر کوه زما د حلالولو درته خدای ویلي دي ډېر زر کوه وی بچیا زه چې تا حلالوم ته به څه کوې بچی ورته وایي چې پلاره زه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې بیا به مې مال رې پلارا د خپل چړې لاندې صبر کوونکې تب مالاله او زب صبر تاسو اوس بل انداز لګوي چې پلار زوی ته د علالولو وای او زوی ورته وای چې زب استاد چړې لاندې صبر کوم په دا وخت کې به ابراهیم علیه السلام پړه ستېری داس خو مغه چاته پته لګي مونږ څه خبر یو زو ته څه خبر دا د ابراهیم علیه السلام رنه تپوس پکار دی چې دغه وخت کې د خدای امتحان او ته زوی سره مشوره کې د امتحان د پاره تاسو خیال را کور تراغه مور سره صلاح کوي ورته وی بیبي ستا د زوی قربانی خدای غوښته بیبي وی چې الحمدلله خدای شکر چرته زه غریبه او چرته د خدای غوندې ذات زما د زوی قربانی غوښتل ابراهیم زر کوا هغه زوی چې د مکی په دشتو کې شګې خوړلې دي او په پاللې
بل امتحان پہ دارا اللہ ابراہیم علیہ السلام ورته وی چې خدا بی بینو یو پړیو ګورا چې دا لالولو په ټیم کې ولا پخپې او تړم بل چاړ لګ تیرا کچ والا لولو په وخت کې تکلیف زیات نش موری لګیا د چاړ تیر یو پړې لټای چې چاړو پړې تیار ک دلو اختر رازدا موری وی چې لک صبر وکړه چې دی بچیلا می پاکي جامې ور واغوندما سر ولا غړکم سترګې ولا تورکم پاکي جامې ور واغوستي سر ولا زر زر غړکو سترګې ولا تور نور مهند لګیا دی بچی تیار یو غړی د اختر د میلو د فارا د ابراهیم علیہ السلام بی بی لګیا د زوی تیاری د لالولو د پارا وبکیڅو پاکستان خزیبه دسیو پاکستان سچ د دنیا مسلمانان دا راغون کا دا سه سړی پکې پیدا کچ د لوی اختر ورځي او زوی له چاړه تیری چې زبنن زوی دا الله درازي کول د پارا لاله مونږ به دسیو دا لوی لوی بزرگان او لوی لوی اولیاء او صحابه دا ترا غونډ کا ورته راشه کنه خوب ملي دلای چې د زوی قرباني دی خدای کو امتحانات په دې خلی عزیزانو چاړه پړه دا واغستو زوی د لاسونی مور دروازې ته ورپسې لاړه ول بچیا مبارک شه ستادغه قربانی چې کوم خدای غوښته ده اوس چې مور بیا را واپس شو چې بیا به د مور څالو ته دې خو یو خدای پويږي یا په د بیبي هاجره زړه پیدا چې دغه وخت کې بد دې څال مینا ته روان مینا کې پلا رزیو دا زوی لګیا دے پلار ته نصیحت کوي چې پلار سلور خبرې دی پدې بمان رستو عمل کوي رومبنه خبره خو می دادا چې ما څو وخت کې علالوي نو خپل سترګې به وتړې زکه چې زما په سینه باندې ګوډه کې دی او په مړی می جاړ راکاږي کداغه وخت کې زما استاد سترګې سره مخامخ شوې نو زما په لالولو بدې زړه نشي چې زړه دې ونشي نو خدای به درنه ناراض شي الله دام زوی دی دویمه خبره دا د پلار چې مال علی نو زما خپې او لاسونه به دواړه کلک کلک وتړې اسنه چې د ساوتو په ټیم کې زپ ځان پوي نشم او چرته لته وهم نو پالته به تو لګي نو د پلار بیا د بیبي وشي نو مان به خدای ناراض شي نو زما قرباني به خدای تقبل نشي درېمه خبره دا چې پلار ما چې څو وخت کې حلال کې نو زما دا کمیس به یو سه او مور لبه مې ورکې چې اسماعیل سلام وی او پس د سلام وی چې مور تر سوچ ژوندۍ نو زما تسلی زما په دې کمیس باندې کوا واه دا خبره چې لا پلار تا کوله چې پلار به څالو سلورمه خبره می پلار دادا چې ما چې حلال کې او تکور تلاړ شي نو زما مور ته چې داو نو چې اسماعیل دا سلته ټکولې یا ما چې حلال ولو وینو ته دا سداري وهلي یا مړې دا سه خرړار کولو چې دا خبرې می مور ته ونکې
کو دی ورته وکړي نو مور به مې په جړا شي ځکه چې د ښځو زړونه ډېر نري وي نو چې مور مې په جړا شي نو خدای به ترې ناراض شي نو زما قرباني به قبوله نه شي. دا څلور واړه خبرې چې ابراهیم علیه السلام اورېدلې وي حال به څه و ډېره ښه ده بچه منا ته چې مذبح ته ورسېد لاسونه خپې ورته وتړل او دواړه ولاړ دي نو قرآن کریم اوس د دې دواړو ولاړو یو عجیب انداز کې تشریح یو عجیب فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما ارکل چپلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو پلار پالالولو راضی شو او زوی په قربانه راضی شو ولاړ دي فلما اسلما وتله للجبين د لاس خپونه زوی رونی و روای لکه ساروی چې سړی راځي سترګې وتړلې پتشي ورته خپکه خو په مړای ورته چاړه کې چې چاړه کې خو دغه وخت کې ابراهيم عليه السلام आवाज بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر چاړه راکاږي او مړای نه غوسيږي چې نه غوسيږي ابراهيم عليه السلام چړې ته په غوسه شو وې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم ولې نه غوسه دا مره دا بل امتحان دی وخت یو کشور کو مره غوسه شو خبره خلاص شي چې دا داسې او داسې پکې او نیت تدای چې زوی راته پروت ته په مره ولا داسې دا بل امتحان دی وخت دغه وخت شان کریمی حکم کیږي جبرائیل ته چې فوراً د جنت هغه ګډوره چې حابیل او قابیل قربانی کړي وا او هغه په جنت کې پاله هغه راوړو د خپو کې سکندونو خبره وا ګډوره خپو کې او بیا دې وي بسم الله الله اکبر خردار مره غوسه شپاره سنه یقین د ابراهیم علیه السلام راغې چې ما اسماعیل لال کو ځکه چې سترګې خود تړلې خو چې خرار شو وینه دارو والے نو ابراهيم عليه السلام د ډېر تاو نه لړزا او سترګې چې لری کړې چې لاندې ګوري ګډوره پروت دی او زوی ولاړ دی مخامخ اسماعیل عليه السلام وې داولي ما خدا لالولا الله دغه وخت کې بیا ورته आवाज کوي وناديناه أن يا إبراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چې ابراهیم قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ک ونادینا د خدای دې کریمانه شان ته وګوره دې په امتحان کې ګیر کړي دی او الله ورته ټول نظر د کرم متوجه دی دنیا ته خی لګیا دی چې راشي دام زما بنده دی ما د پاره زوی را سملولې دی او په مړای ورته چاړي دنیا ته چې د خدای بندگی دې ته وي چې زوی حلال کو دا دې را سملولې دی په مړای ورته چاړي نو الله وی ما ورته ونادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ک غوسه کېږه ما امتحانو پکې کامیاب شوې تا ته دې مبارک تاسو خیال راغی زما عزیزانو
عرض میں دا کولو چې د امتحانونو یو علم وی یو شان وی او ابراہیم علیہ السلام خو مرکزو د امتحان یو امتحان نه چې په بل نه چې په بل نه چې په بل او په ټولو امتحاناتو کې به الله کامیاب دا څومره لوی عظیم امتحانو ابراہیم علیہ السلام دسترګو پر رب کې دی خبره مې دا کړې و چې دا قربانی چې وشوه اسماعیل علیہ السلام سموده پس وادوش اوس بل امتحان تا ګوره چې وادوشو نو ابراہیم علیہ السلام سورز پس راغ تپوس یو کو چې اسماعیل چرته ده اوس دا پته د اسماعیل علیہ السلام بیبی ته نه و چې دا ابراہیم دی د اسماعیل پلار دا پته ورته و اسماعیل چرته ده و صاحب خو چرته بار تله ورته و سحال ده حالم سده وخت څنګه تیری اخو دشت ہے بیابان دے سپکے درکم نہ لگی ورته وی صاحب چې وی اخرو او چې نه نو سرو لګو وخا دغه وخت کې د خزې داو نه وی چې الحمدلله ډیر ښه ابراہیم علیہ السلام وی چې انسان ته په هر وخت کې د خدای شکر وسته پکار تا دا ولی اونوی چې الحمدللہ دا دی ولی وی چې وی اخرو چې نی سرو لگ وی خدا اسماعیل چې راشي ورتوای چې یو بوډا سړی راغلی هغه وی چې دا د کور دروازه دی ټیک نه ده دا بدله کا وډره ابراہیم علیہ السلام تلاړ مازیګر چې اسماعیل علیہ السلام راغی ورته څوک راغلی خونو وی یو بوډا سړی راغلی هغه دا تاسو کو ما ورته دا وی او هغه وی چې اسماعیل راشي ورته چې دا د کور دروازه دی بدله اسماعیل علیہ السلام مغه وخت کې خزه ته وی چې یو دوا درې په ما طلاق یې وځه وی چې ولی وی دا بوډا سپینګیره زما پلار او ابراہیم علیہ السلام تا چې ورته وی چې وی اخرو او نه نو سرو لګاو اپ دې خپشو چې دا خزه ستا قابل نه ده چې دا په لوګو په تند کې الحمدلله نه وی دا طلاق کا دا بل امتحان غره د پلار حکم تا ګورا او د زوی فرمان بردارای ته پټ کی او شړل بلایو سموده پس بیا ابراہیم علیہ السلام را تپوسیو کو بی بی اسماعیل چرته ده سیف بار تله سالم ده ا بی بی ورته الحمدلله د خدای لاک لاک شکر خوراک سکاک ویجی ده خدای مهربانی ده ار شه ده خلی لراز وختم ډیر خطیریږي د خدای لاک لاک وی خدای اسماعیل چراشی ورته چې دا دروازه د کور د ډیره خدا دا بل امتحان نو د ابتلاء او د امتحانات یو حد او بکی څوک داسي نن بپلار داسي وکي یا زوی به داسي وکي اغا پلاران وی نو غزنوی میں تڑپ رہی نو غزنوی میں تڑپ رہی نو خم ہے زلف ایاز میں نو غزنوی میں تڑپ رہی نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں ناغ محمود غزنوی پاتش ویدے او ند آیاس پا زلفو کی اغا خم پاتش نپا عشق کی اغا سوزو گداز پاتش ویدے لاڑاس اغا خلق لاڑا اغا خزی با کم زینہ پیدا کو مونگا اغا سڑی با کم زینہ پیدا کو نن د پلارانو حالم وګورئ د زامنو حالم
دا سه پلار بچرته پیدا شي او دا سه زوی بچرته پیدا شي. نو زما عزیزانو که مسلمانانو مغوی که خدای ته نږدې مغوی که الله ته قریب مغوی مونږ شه والله چې زه د هغه خلقو ابتلا او امتحان وګورم او د خپل عمل ته او خپل ځان ته وګورم نو زه هم که په دې کردار او کرتوتونو باندې جنت وي نو شاید چې خدای مونږ ته بوی مو نه ښیي. تاسو څه خیال دی په دغه زړو غواګانو باندې به تاسو سواره جنت ته ځي؟ دا پرون هم چې حلالې کړي دا هغه زاړه غوایان به په دې به جنت ته ځي چې دا پرون هم حلال کړي. دغه ګډوري په 15,000 روپۍ اغستو وسې وي د ګډوري 15,000 او په 10,000 هجی هغې مې هغه ورځ ولیده په 500 روپۍ ګډورګي اغستې 5 هلکه داسې کوې خواش وایي دا ښه دي لږ کچی مال کچه خبره نه ده په دې به سور جنت ته م ځي وی دا پکې شته مال دا پیغمبر ویلی دي چې سمنو ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم د قربانۍ څاروي ښه څاربوئ او څاربه ځکه دا به ستاسو په پل صراط سورلی وي پې سور به جنت ته پورې وځي. نو دا کړمیزن ګډورې په پل صراط څنګه تلي؟ بیا دغه څخه غوایان او دغه ګړینګن چې حلال کوي بیا هغه غوښې تقسیمول د هغې حال بیا هغه سرمن دله نه دله ورکه دی ملا مال او دس لوبه نه دي راچوړي دله سرمن یو نسي دا خدای دې خوار که چې خوار چې په دغه قربانۍ دا رکشه کال 12 میاشتې ټکی مونځ نه یې کړی هم په دغه ورځ ګډورګی والیو یعنې دا د خرس بچی به هم په دې ګډوري سور جنت ته ځي چې ټکی مونځ نه کوي. قربانی خو واجب ده کنه که واجب دی او نه که پې کافر کېږي نه او فرض چې نه کوي کور دی دغه پلار او نیکه وران دی د پلید بچو هم ګډورګي اخیستي دي څه چل دی دا هم قرباني کوي. اختر په ورځ به جومات ته راشي ټولو نه مخکې به ملا صاحب ورغاړي دي چاله خان راغلی دی خان په هغه غربینو له چا په کابل کې جوړ کړي. شرمېدل مه کوئ دعا کوا چې خدای امتحان را باندې کوما او کراغه نو بیا ورته وای چې الله اوس می ثابت قدم لرا نو الله ته مقربین مخلوق چې کوم امتحان په دې ورځو کې د دې مثال په دنیا کې نشته. دا د اختر د ورځې او د قربانۍ یو په دې پاکستان کې بیا رنگ خلک را پاسي چې جی دا د قربانۍ پیسې که کم فنڈ کې جمع کی نو خبنی نه قربانی وی اراقت دم تا وینا تویول د ساروی په دغه ورځ دې ته قربانی وی چې 1 کروڑ روپے خیرات کې او د 200 روپو ګډ دی نه حلال کړي نو د قربانۍ غاړه د نخلاصي دې خبره پوهیږئ. قربانی وی اراقت دم تا وینا تویول د ساروی په دغه ورځ دې ته قربانی وی. فنڈ کې پیسو جمع کول پاکستان کې داسې چاپلوسی ګرم ډیر را پیدا شي چې فنڈ کې جمع کې فنڈ کم دی کمیټو پاکستان نه راټینګيږي نه په صلات کمیټو ملک ټیکيږي کمل ټیکول غواړي زوړن کا یو سو کسا سرلان دی او په پاس لاسونه ته غوس کا او په سره کوې زوړن کا سرونه ته قلم کا او په سره کوې زوړن کا روینی سو په پنجرو کې کېنه او په سره کوې زوړن کا. اصلاح د قوم په پدی کې اصلاح د قوم د شکل پاغه خبره د قوم اصلاح کیږي چې خدای د پاره دا خدای د پاره دینونو په دې به اصلاح تاسو خیال را خبره مې دا کوله چې پته پوس کوي چې پشپک کا سکیږي کنه کی عزیزانو دا خبره واوري
چې کوم شی چې اسلام د چا په ذمه باندې واجب یا فرض کړی دی دا هغه شی علم چې دی هغه هم په سړي باندې فرض دی. مثلا منځ فرض دی، اوس د مانځه چې څومره ضروري مسائل دي دا ټول په هر یو سړي باندې زده کول فرض دی. او داس د منځ د پاره فرض دی، دا او داس چې څومره ضروري مسائل دي هغه په سړي زده کول فرض دي. روزه فرض ده، ضروريات د روزي چې دي هغه په هر یو مسلمان باندې چې روزه په فرض ده نو ضروريات د روزه په زده کول هم فرض دي. حج فرض ده، ضروريات د حج زده کول چې دي دا په فرض دي. زکات فرض ده، ضروريات د زکات چې دي دا په هر یو سړي باندې زده کول فرض دي. اوس قرباني چې دا واجب ده نو ضروريات د قرباني چې دي دا په هر یو سړي باندې زده کول دا واجب دي. بیا په څنګه ساروي قرباني کیږي دا بتا په جندري د پښتني ضرورت بنئ. سړی برامنډه کې چاله ګډوې مې ګډ شو قرباني پې کیږي کنه کیږي، غوايا مې ګډ شو قرباني پې کیږي کنه پیږي. دا او څو ورځې وشوي چې زما مازغه خلکو وخوړه، کم از کم دی دین سره لګا غوندې دلچسپي خو پکار ده کا. اوس هر خبره به مولا تعالی په داخله کې درمنډي، هر خبره به مولا تعالی په داخله کې درمنډي. اوس مولیان هم 15 کروڑه مذهب شو پکې. اوس د سودان یو مولا فتوا ورکړی دی چې قرباني ویلې په حج کې واجب ده، په نور عام خلکو باندې واجب نه ده. چرته به د مصر علما پکې فتوی ورکړي چې ګیره دومره پکار ده او دومره نه ده، چرته به صحیح او چرته سلوې غم. سار یو سړی راغی چې زمونږ امام وایي چې اللهم اغفر لحینا و میتنا، د جنازې په منځ کې چې سړی اخر کې دا کومه دعا وایي وی چې دغه زمونږ امام وایي چې دغه نه دی وایي او درود شریف دی وایي پکې. او څه چل کې اوس دې لپاره خداسي پکارو کنه چې زه د ملک حکمران وای بیا به ما تا ته ویلی وای چې اوس ته څنګه وای چې درود شریف دی وایي. نو عزیزانو عرض مې داو چې لغون دي پخپلا هم څه خواري کوي چې کم از کم څه ضرورت د دین تاسو ته پخپلا معلومي. دا هر خبرې به ته پښتنه کې، دا هر خبرې به ته پښتنه ګډوره دې ګډ شو، غوايا دې ګډ شو، مې خدا ګډه شو، قرباني پکېږي. او چې دا څه ګډه نه چې په ځای پرتای چې دسه ګډای چې تر قرباني علاله دو ځای پورې پخپل اتلی شي قرباني پکېږي. خبر خلاص. زخم پکې جوړ شو یا ډغره والا خکر مری مات شو، سو پورې چې زخم یا خکر لاندې غوخي ته نقصان نه رسیدلې پم قرباني کیږي. اوس هغه کار مکوي چې هر چانه پښتنه کوي چې جدا زخمی شو سرمنی خراب شو هر یو ته چې ورشه نه کیږي په نو یو ته ما پروسه کالی وی مال ولی په نه کیږي ویل سرمنی خراب شو به ایمان سوکالینا پرې چې بل والی. نو اوس په دې غضبم دنیا مونږم سب اخته کړی دا اوس په خپل په اخته. عزیزانو بس نور تفصیل به درته بیا عرض کوما، او صرف دومره درته وایم چې د 50,000 ګټه غستل دي وسوي نو د 3,000 مالا او د 2,000 مالا چې له ماخلا دلته زه دا غټ سنداګان ګورما ګوري دا سره پیرا پيه کله ته څلا خو ګوره چې غټ ګړي چې 10,000 درته وای ورته په 12,000 زما شو نو را پیرا پيه نه درینی خاصه د پاسه نه درینی یره چې دغه وخت کې د دې شوندو ته کونیس دې سټه او باسه دا چې ګرځي دام د خدای سپیره او غریبان یو کله غټه زیاته او کې کور خو دې نه ورانیږي کنه درینیم پینځنیم سل د پاسه او 50 د پخانان تاسو کجی بګرځي او درینیم او جوانیم ما د حسین بار نه ګورما او مونږ سره وځه اجه څه شي تیریږي څنګه دې لګولې ده نو په سور لزره او په زر باندې شي څنګه دې لګولې ته ګور داتی اغستو واس بدی او په غوا کې به سونی سي او ته ګورې یو ټکي بل اخر کې ووري چې قرباني در باندې واجب دی او پیسې د 6,000 روپو نه در سره زیاتی وی پاغي سړي قرباني واجب ده ابا کوي خزه سره د علوم تولونه زیات کالی چې وی پاغي خزه باندې قرباني واجب ده غو کوي او یو ټکي ووري چې قرباني چې کوي نو د یو په ځای دعا له یو د رسول الله د پاره کوي. ما په خبره پوهیږئ بی بی خدیجه چې وفات شو
نو د حضور علیہ السلام تر وفات پورې د یو قربانی د بیبي خدیجه پروا کوله. نو یو قربانی چې دا هغه د رسول الله پروا کوي. دا قربانی د بیا په قیامت او په قبر کې دا شرم راوړي چې بیا د سنبالول نه شي. عزیزانو عرض داو چې اوس قربانی په چا کیږي؟ قربانی په هغه سړی کیږي چې هغه صاحب نصابي. نصاب دی وخت کې تقریبا 6,000 روپۍ جوړیږي. 52 تولې سپین زر د دې قیمت 6,500 روپۍ جوړیږي. دې لپاره بیا حولانه حول شرط نه دی، کال تیرې د په شرط نه دی. زکات د لپاره په کال تیرې د شرط دی او قربانای د لپاره په کال تیرې د شرط نه دی چې د اختر نه یو ورځ مخکې در سره 6,000 روپۍ راشي نو تا باندې قرباني واجب شي. قرباني کې الله پاک بیا توصیه کړی دا که خو مالدار ګډوري والا، غویان والا، میخه والا، که غریبي چيله والا. اوس داسې یو لوی عذاب دی. پرون یو چيله زمونږ مخه ته چابه کوله که په سو ده یو دومره غوندیو ول پاتل سوا مال تل سوا موایا تل زر وایا نو تل سوا بیا خلق درک. دا ګډان مډان چې ګرځي الله دوی چې کوم قیامت جوړ کړي یو د خدای قهر نه دی. دومره غوندې پمن ګډوره به سو ده او زرا په دومره من فوس چې له ګوټه اعلان کوي هغه کې سونو واوري او کسه چې کوم هغه کې شریکي او د یو پیسې درکې حرام وي دا غشپګو نورم قرباني نه ده شوی. د یو سړي پیسې چې درکې حرام وي نن وګورئ خپل پیسو ته دې ته خیال کوئ. اوس واجب دي سمي ولې نو ځان نه جنت ټیکدار جوړ کو چې قرباني نه وکړه. دا څه بدل خو نه دی جوړ کړ چې قرباني وکړي. نو مستحب طریقه دا ده چې دا قرباني به درې ځای کوي. یو بخپلوانو ته یو حصہ ورکړي، یو به ځان ته وساتي، یو به غریبانو ته ورکړي. اوس بعض خلک وایي چې دا د قربانۍ پیسې چې دي دا په بینک کې جمع کوي او حکومت ته ورکړي او پلاني امداد کې ورکړي او داو کوي او داو کوي داو کوي. که 1 ارب روپۍ د اختر په ورځ چا باندې تقسیم کې او د 10 روپو چیلې دي نه حلال کړي نو قرباني دي نه کیږي. دا قرباني وجوب چې دی هغه د پغاړه پاتې دی. قرباني وای په عربي کې اراقه الدم تا وینه تویول د ساروي دته قرباني وای چې په دغه ورځ باندې به وینه تویې د ساروي. اوس چیلې او ګډ دی دا اشتباه دنیا ته ده. چیلې چې د یو کال نه کمی په قرباني نه کیږي. ګډوره چې د شپږو میاشتو وي او سرب دومره وي چې د کال په ګډورو کې پته نه لګي نو پاغي به قرباني کیږي. غویا او میخه چې دوغه نه نو پاغي باندې قرباني نه کیږي. دې ته بلک خیال کوئ. په دې پوهی چې غویا د 100 کالو نه قرباني پکې ها وای پندای استاد 100 کالو چی 2 نیمه ها دا 2 نیم دی وړي وای 2 کال پس دا غوی یا د میخه د بچی 2 کالو نه پس 2 غاخونه کیږي. بس دا غاخونه دلیل دی. که خرڅون کی ویلې چې دا الله 100 کالو دی 100 کالو هغه ته بنګوره غاخونه وګوره چې 2 غاخې وي نو دا د 2 کالو پوره شوی. په دې به قرباني کوي. یو بل مسله ده. یو غریب سره د قرباني پې نه کیږي او قرض پیسې واغسته او ساروی واغست او هغه ساروی ورک شو. چې ورک شو دا سره به بل ساروی علی زکه چې په د باندې د قرباني واجب نه و د چې واغستانو په ځان نظر کو نو چې نظر شو دا غي بدل ببل علی چې بلې واغستو دا ورکم را پیدا شو نو دې به دواړه علالای ټیک شو. ځکه چې دواړه په نظر دي خرڅولې نشي. مالدار سړی ساروی واغستو هغه ورک شو، بلې واغستو هغه ورکم را پیدا شو نو یو خرڅولې شي او بل بالال کی. ځکه چې په هغه نظر نه دی، په هغه واجب دی، په هغه داسې کولې شي. یو سړی ماته وی چې دی غریب سره هډیر زیاتې دي نو مال غریب کې څه چینجه چې په قرض پیسې اغسته یو قرباني کوله په وخله به زړه شي یو څه بلاواله چې نشته نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته والکه
چې پیسې نه قرباني در باندې نشتا، حج در باندې نشتا، زکات در باندې نشتا، خیرات در باندې نشتا، هیڅ نشتا، نو په زور دې ځان نه د مولا د پیازه زوی سره جوړ کړي. مالوس وایا ولو اوس والله پوښ مالکنه پوښ بل استندر ته و صاحب اختر خبره ده وګونه مې د پرونه راسي وشلې ده. اختر کله ده، اختر کله ده، اختر کله ده. خدای پاک دې اخترونه د دې پاک ملک نه سمندر کې وګورځي. تا قوم د اختر قابل نن درېمه ورځ ده چې صاحب یو حال دې بایسکوپونو والا جوړ کړی دی. ډنګډته 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 دا د شکماري زامنو ته ډولکی غږی چې دا لوبه د پلاني بایسکوپ کې، دا لوبه د پلاني بایسکوپ کې. اخترونو کې به تاسو ورشي بیا د بایسکوپونو تماشې وکړئ، بیا به ګرځي زومبای بکیږي صاحب پلاني لا اختر مبارک لزو، پلاني لا اختر مبارک لزو، پلاني لا اختر مبارک لزو، پلاني خان نو اختر مبارک له ورشي تر دې مبارک شو، اختر دې مبارکي پکې کم ځای راغلی ده. دا کم ځای دي؟ دا چا ویلي دي؟ اختر مبارکي خو نه په جمعات کې شته، نه د چا ځای ته پتلو شته. خپل کور کې کېنه زهر ګنډې روخړه او سمله چرته را پاسه بیا مونځ وکړه. زومبای برواني سر دومره زماړه تنګي دي اختر کې چې د لاسونه خلک راکې کنه. په تیر وړو کې اختر کې زموږ درکې د اختر مونږ کومه زما د الله ورته نور سړو نیو داس په خدای بورغه ما چتول نور سړو د سیول الکه خو ځای کنه زی لار لاندوي په لار به مخې لدرشي دا بکې زکا کا لار لانډوا لری کېګا هغه لار خلک چې اندازې بهونی و هغه حضرت عثمان او حضرت عمر او هغه ابو بکر او هغه ابو هريره او لار اوس بالکل بے روپیه پاتې شوی دي برای نام ارش واوري مچاته زئی بل کور کې نه الله الله کوي دا شی په اسلام کې نشتا بالکل نه. نو زما عزیزانو ډېر خیال کوئ، خدای ته ګورئ چې په دې اخترو کې د حرکتونه ونه کوي. د دې اختر په شپه خلکو کورونو ته وی سي آرونه وړي، د خلکو په کورونو کې ډیشن ټینی دي، د خلکو په کورونو کې ریډیوګان دي، او د اختر په شپه باندې چې دا دمتوب لګولې او دا مبارک شپه هغه دمتوب ته تیرې خد شپه ډزې بکې چې د اختر شپه دا کلاشن کوپی دی او ډر یو بد حال جوړ کړی. خدای ته ګورئ په سړی توپ کې نه، په شرافت کې نه، چرته غلی کې نه. مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کولو او درې قسم یې وکړ چې والله بالله ثم تالله زما دې د خدای په ذات قسمی ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار یوزل اللہ ویل د دوړو جهانو د نعمتونو نه بهتر. نو غلی کې نه چرته الله 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 د دوړو جهانو نه بهترین وظیفه وګرځي. ما خدای ته ګوره نن دړای وړ په دکانونو خرڅې هر سړی چې ګوره دړای وړې پوګه کړی دي. خدای دړو تکې نړۍ ان شاء الله کچکول امر روان. وزیر اعظم صاحب چې اعلان د کچکول کړو کنه نو هغه کچکولونه امر روان دي که خیری کچکول بمدل تغاړه کې وړه په پکې نیم زیره چولی او روان وي. کما تکونون یؤمر علی څنګه چې یی داسې بدر سره کی دا نن دړای وړ چې تا پوګه کړی دغه سي یی د دې قابلیت په دې ملک وګوره د بنی اسرائیل عذاب په نازل دي. نننه عذاب ختم شوی نه چې سبب العذاب راشي، بل اورس ختم شوی نه چې بل سبب ال راشي. اختر څه اختر کله ده لکه بلی جمعه له ټیک دی ها کله ده حکومت هم یو نه جوړ کړی دی. اختر کله ده پیر له ده اتوار له ده پیر له ده اتوار له ده په دې اختر ته پاکستان راټینګي په خبرګو کې نه چې لاس ټپوي او نظر هم نه لګي په ټپوړه اندر شي. دا ملک په یو اختر راټینګي چې د ټول پاکستان یو اختر شي نو ملک به راټینګ شي. ملک په دې راټینګي بیا رؤیت هلال عمل تکینولې ده په پلازو کې په دیوبند کې یو دعا شوی و چې دعا وکړي چې خدای مولا له په مړه خېټه روټه ورنکړي. مولا چې مور شي هغه سره د خپل خېټې غمي بیا والله کده بل غم پلازو کې ناشتي دننه صاحب رؤیت هلال کمیټې نے اعلان نہیں کیا ہے. اختر ټیک دی اتوار په ورځ ده ټیک شو. د سعودي نن عرفه ده، نن حج ده،
سبا اختر دی ٹھیک شو او بل سبا د اتوار پرز زمونږ اختر دی خدا ما چې سوویلې الله پاک دې په دې باندې د عمل کولو توفیق درکړي مال دې امرا کی او د ابراهيم عليه السلام له بچ ډېر درد وکړو چې خزا او بچي مې لګورم نو علامه ثنا الله پانی پتی لیکلي دي چې بوراق ورته راغی شام ته په بوراق د ابراهيم عليه السلام سور کړو او مکه ته راوستو د بیبي او د زوی ملاقات به وکړ ورته بل شپه بنه کې روانېګا دوی بدل تناس په دې اسنا کې اسماعیل علیه السلام د 12 کالو شو نو خوب ولیدو لاره چې د زوی د حلال کا سار را پاسې دو اسماعیل علیه السلام تراغه ورته یا بنیا اے بچوڑیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ما خوب لیدلې چې زه تعالی لوم او خدای ما نستا قربانی غوښته ده سوکم خدای راته ویلي چې دا بچی دی حلال کا اوس د 12 کالو بچی ورته څه وایي یا الله توبه بچی ورته قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلار چې صدر ته ویلي شوي نو زر کوا ته خو د مور په مخ کې د 12 کالو زوی ته وایي چې زه تعالی لوم د لوی اختر په ورځ باندې چې مور یې سپ غړې دوشي او زوی سپ ټوپونه شي زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلار چې څه حکم درته شوی زر کوا ته بچکه بچیا چې زه تعالی لوم اما شوم ورته څه وایي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے پلارا زرد چې بیا به مو مال را کدا الله رضا وین استاد چړې لاندې بل صبر کوما تبا مال علی او زب صبر اوس د لوی اختر ورځ ده لوی اختر ورځ باندې خو خزه بچی جوړیو لمبي او صفاقي د اختر د میلو د پاره او د اسماعیل مور لګیا دا زوی لمبي او صفاقي او رانجه ورتا چې د لالولو د پاره سوچ بمراشي دی امتحان ته نو ابراهيم عليه السلام بیبي ته وایي چې لک پړم پیدا کا وی چې ولی وی پړه پیدا کا دا اسماعیل وایي چې دا لالولو په ټیم کې زما خپل او لاسونه وتړه وی ما ورته وی چې ولی وی پلار دا لالولو ټیم کې اسنه چې زلا سو خپاو ما ته په ولګي به ادبي ونشي چرته نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي نو پړې ولا پیدا کړو چاړې ولا تیر کړه زوی د ګوت نه ونیو میناته بوتلو اوس خدای څه وی فلما اسلم وتله للجبين فلما اسلم ارکل چپلار او زوی دواړه د الله حکم ته گردن نهاد شو پلار پالالولو راضی او زوی پالالې دو راضی وتله للجبين سترګي وتړلې دام ورته زوی چې پلار د لالولو ټیم کې سترګي وتړه اسنه چې ما سره د سترګي ملاو شي او پالالولو د زړه نشي نو خدای بدرنه ناراض سترګي وتړلې او راوای شولو پسینه ورته ګوډې کې خو په مړای ورته چاړه کې او سکندونو کې جبريل ته حکم وشو چې ورشه د جنت نه ګډوره بوز او د ابراهيم په خپو کې سملا او اسماعیل کې لری کا دې په غاړه چې چاړې خو بیا ګډوره ورته په خپو کې پریوته چې چاړې پکې خو د خستر کې تړلې د څه پتا و چې ګډوره دې او کزوې دې بسم الله الله اکبر چې خرړار شو د وینو چې خرړار شو د ډېر hebat نه سترګې چې پرانیسته چې لاندې ګوري ګډوره حلال پروت ته زوی ولاړ دی داس په غوسه شو چې دا ولي راشه ما خو تعالی لولې دا ګډوره کم ځای نه راغی اوس قران څه وایي قرآن وی ونادیناه ان یا ابراهیم
لقد صدقت الرؤيا وی الله وی ما आवाज وکړو چې او ابراهیم علیه السلام غوسه کېږه ما خوب دې رښتیا کړو تا چې کوم خوب لیدلی و ا دې رښتیا کړو وفدیناه بذبح عظیم دا امتحانو دا ابتلاوه دا نن چې تاسو دا ګډان ګورئ دا هغه سنت دی د کافی مده خبره ده چې دغه ګډوره چې څو وخت حلال شو د دې دا غوښه بیا څه شوي دا چاو خوړي نو کافی زمانہ مخکې ما دا خبره کړې و هغه چرته کیسک کې برابري تر اوسه پورې زما غوږونه خلکو خوړې چې هغه غوښه چاو خوړي نو اوس هم داسې پریدي او کوي وایم ها سبا درته وایم نن دعاګانې قبليږي دا خبر چې زمونږ منځونه به په کوم ګړنګ کې پراته هیڅ نه زمونږ منځونه به د قیامت په ورځ دا تاسو لا پیښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ د دې غوښه متعلق درې روایت دي یو روایت دا ده چې په دې لار یو قافله تلت شام ته نو دا غوښه هغه قافلې والا خورلې وي یو روایت دا ده یو روایت دا ده چې ابراهیم علیه السلام دا غوښه مکه معظمه ته ځان سره راوړې وي او هغه د ګډوري خکرونه چې دی تر کافی زمانه پورې د بیت الله په دیوال پورې ځوړند د لوی اختر د ورځې نه سیوا د نور درې ورځو ته ایام تشریق وي تشریق په عربي کې غوښه وچولو ته وي نو د درې ورځو کې ابراهیم علیه السلام هغه غوښه وچې کړې وي او کافی مدای بیا خوړې دریم روایت دا ده چې دا ګډوره چې دا هغه ګډوره چې د آدم علی السلام زامنو څو وخت اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قران کې چې راځي د آدم علی السلام د دوه زامنو منځ کې چې اختلاف او دواړو قرباني کړی و نو د دې یو زوی دا قرباني الله پاک اسمان ته اوچته کړه او جنت ته ولېګله نو دا هغه ګډوره په جنت کې پالل کېدو د دې ورځې د امتحان د پاره دریم روایت دا ده چې دا ګډوره د جنت نه راغله او چې امتحان په وشو نو واپس جنت ته لاړو دا درې روایت دي د دې وخت مطابق